په کم یو کور کې چې بې اتفاقي وي او یا پکې جنګ جګړې ډېرې زیاتې وي د یا جامعو وظیفه شروع وکړي الله جل شانه به اتفاق راولي جنګ جګړې پریشانۍ به ختم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، نن درته د الله جل شانه یو مبارک نوم دی یا جامعو د دې یو داسې وظیفه درته ښیمه. کله چې تاسو د دې دا وظیفه شروع وکړئ نو د دې په برکت باندې به الله جل جلاله ستاسو په کورونو کې یو ډېر لوی خیر او ډېر لوی برکات پیدا کړي. که زموږ او ستاسو په کورونو کې جنګ جګړه ډېرې زیاتې وي د هغې د لاسه موږ او تاسو ډېر سخت پریشانه یو. کله کله دارونه او خویندې په خپل منځ کې جګړې کوي، کله کله خویندې خپل منځ کې جګړې کوي، کله رونه صرف په خپل منځ کې جګړې کوي، او کله کله داسې وشي چې بچي او میندې، بچي او پلاران یا بچي د خپلو والدینو سره جګړې کوي. اوس دا انتهایی یو ډېر سخته پریشاني او مشکل وخت دی. کله کله د خواهې انګور جګړې راشي، ان تر دې چې کله په کور کې بې اتفاقي راشي. اوس د دغه بې اتفاقۍ د ختمولو دپاره او د اتفاق د راوستو دپاره د یا جامعو یو داسې زبردسته وظیفه درته ښیم. که دا راونیسئ د دې اثرات به په خپلو سترګو باندې ووینئ، یعنې الله جل جلاله به ستاسو تمام پریشانی ختمه کړي. څونه مشکلاتو کې ګیرې یې هغه تمام مشکلات به رب العالمین زر تر زره ختم کړي. الله جل جلاله به د بندشونه ختم کړي، بندشونه به د رب العالمین تمام آزاد کړي. د دې وظیفې په برکت سره کم یو کور کې چې دا وظیفه کیږي او دا ختم کیږي د یا جامعو، نو الله جل جلاله په هغه ځای کې خیر او برکت نازلوي. اوس چې په یو کور کې نه اتفاقي ده، یو کور کې جنګ جګړې ډېرې دي، اوس په هغې کې که د هغې کور یو مشر دا وظیفه شروع وکړي نو انشاءالله چې د کور کې به رب العالمین یو ډېر لوی خیر او یو ډېر لوی برکت پیدا کړي. د کور نه علاوه یو دوه د خاندان دی او د خاندان په خپل منځ کې ناچاقي راغلی ده، یعنی په خپل منځ کې اختلافات راغلی دي او د خاندان خلک ګډ وډ شوي دي. اوس د دې خاندان یو مشر دی او وایي چې دوی دوباره په اتفاق شي او دوی ټول د یو موټی شي. د هغې دپاره د یا جامعو وظیفه د دغې خاندان چې کوم مشر یې هغه د راونیسي، رب العالمین به د هغې خاندان خلک دوباره راغونډ کړي او د یو رای لاندې به ژوند تیروي. نو راځئ د اتفاق راوستو دپاره او د اختلافات د ختمولو دپاره درته د یا جامعو وظیفې طریقه ښیمه. که چېرته تاسو د ورونو خویندو کې اتفاق راوستل غواړئ چې د ورونو خویندې په خپل منځ کې جګړې نه کوي یا د بچي د خپل مور پلار سره جګړې نه کوي، د دغه کور چې هر یو مشر وي نو هغه مشر دی د یا جامعو وظیفه شروع وکړي او په هر حالت کې د ده په خولې باندې یا جامعو وظیفه شروع وي، یعنی هر حالت کې چې دی د ده خوله خوځي نو دی وایي یا جامعو یا جامعو یا جامعو، چې د ده خوله صرف او صرف په دغه اسم مبارک باندې خوځي. انشاءالله د دې اسم مبارک په برکت باندې به زر تر زره د دې اثرات به په خپله باندې ووینئ، هغه تمام اختلافات به ختم شي. ورونه خویندې به خپل منځ کې جګړې هم نه کوي او د مور پلار سره هم نه کوي بیا جګړې. الله جل جلاله به د دوی اتفاق نصیب کړي. دغه رنګ په خاندان کې اتفاق راوستل غواړئ نو د هغې دپاره د خاندان چې کوم مشر وي هغه د یا جامعو وظیفه فناسته ملاسته ولاړه په هر حالت کې دغه مبارکه وظیفه دې کوي. انشاءالله چې رب العالمین به په دغه خاندان کې زر تر زره اتفاق راولي. که د دې خاندان خلک داسې وي چې هغه ټول خواره واره تللی وي، یعنی په خپل منځ کې اختلافات دومره هغه شدت اختیار کړی وي، دومره زیات شوي اختلافات چې
هغه د خاندان خلک ټول چې دی هغه خواره واري نو که د دغې خاندان یو فرد دا وظیفه شروع وکړي د یا جامغو په هر حالت کې د ده په خولې باندې یا جامغو وظیفه شروع وي یا جامغو یا جامغو یا جامغو دغسې نو انشاءالله چې د دغه خاندان به په خپل منځ کې اتفاق نصیب شي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده، بالکل دا وظیفه تاسو کولی شئ، د دې درته مکمل اجازت دی.